روح المانی وایي طالبانو یو لوی عالم دنیا کې تیر شوی. طالبانو ورونو زه په دې پوهېږم چې تاسې طالبان یئ او ډېر فکر به مو له ما سره برابر نه وي طالبانو، خو دا خو به راسره منئ چې علم به ژوندی کوو. طالبانو تاسې اوس ما ته وایي څومره ډېر صوفیان به دلته ناست هغه پیر و دغه پیر نه به وظیفه اخیستلي. تاسې د تصوف چي ته وایه او ما اراده هم کړې انشاءالله چې مقدمه د ابن خلدون درسونه خلاص بیا هغه هم درته وایم که وخت ورته پیدا سو انشاءالله الله دې ورته پیدا کړي. تاسې تصوف چي ته وایه بس تصوف دې ته وایي طالبانو پیر ته مې لاسنیوی ورسره وکړه. دا تصوف ده دا تصوف ته چې جومات کې وګډېږه بس دا تصوف ته طالبانو که دا د یو علم نوم ده. زه هره ورځ تاسې ته لګیا یم چې د حکومت د یو علم نوم د ابن خلدون هره ورځ لګیا ده نو تاسې ته اوس پته ولګېده چې والله رښتیا دا خو د یو علم نوم ده. او تاسې نه پوښتنه کوم طالبانو چې تصوف د چا نوم ده؟ د یو علم نوم ده. نو چې د علم نوم ده نو چې موږ او تاسې یو وایو چې د تصوف څوک نه مني وابیان بیا به د پلارو نیکه وابي که نه چې یو کتاب دې د تصوف نه ده ویلی نو د علم بیا زده کوې ولې نه؟ یو وارې چې دومره ټینګ پې ولاړ یې چې تصوف څوک ده دا یو علم ده چې څوک یې نه مني خو تیم نه منې که نه هسې په خولې باندې وایي چې منم یې تا دې په رب قسم وي چې تا تر اوسه یو کتاب د تصوف درس کړی ولې په مدرسو کې نن د تصوف کتاب نشته ده چې دا دومره په لسګونو کتابونه له هغه نه راشروع خو یو کتاب راځئ د تصوف هم راوړئ که نه څنګه به یې کوو په دې درس به یې کوو طالبان به تصوف پېژني وایي نه مني وابیان ته هم نه مني که نه تا کله منله ته خو ته نه ګډېږې او مازې پیر سره لاس ورکړه زه چې پیر ته ښه لاسونو پښې پې مچوکه دا پیري سوله زه اوس تا ته خبرې کوم هو دا به راسره منئ. زه تېر کال طالبانو ټول افغانستان علما یې راجمع کړي ول شیخ به نصاب جوړو نصاب مو جوړ کړ طالبانو. ما ډېر کوشش دا وکړ چې په نصاب کې زه د مجدد الفساني مکتوبات ور داخل کړم خو دا علماو ځکه ونه منه راسره وي دا ډېر سخت. بیا مې طالبانو ربانیة لا رهبانیة دا کتاب افغانستان علما ده ټول افغانستان علما د هر ولایت نه یو عالم راغلی الله دې ډېر ښه سره وکړي طالبانو ما سره دا خبر ومنله په کتاب هلته په نصاب کې داخل سو هغه نصاب بېرته رد سو ټول ستړي پې جوړه سوله د افغانستان ازبک علما ټول راغلي و جوړ نصاب بیا هم غوښتنه د دې کوو چې موږ نصاب ته ضرورت لرو. داسې طالبانو دلته د ډېر افغانستان علما ناست دي خو بعضې ولایتونه د علما ویښ علما دي یو له هغه علماو نه د هرات علماو ما سره ډېر هغه وکړي چې باید نصاب باندې خامخا هغه علما چې لږ متمدن ډېر متمدن دي هغوی د ډېر غوښتنه ډېر کوي د حضاري علما دي هغوی د ډېره غوښتنه کوي چې باید نصاب بدل سي دا زول ده چا کې چې لا آثار د بد وي ډېر دي طالبان هغوی کلک مخالفت کوي هغوی وایي چې نه موږ د پلارو د نیکه کتابونه دي چې رانه بدل یې نه کوي چې دینو سره بدلېږي. اوس ته ورته غوږ شه زه یوه خبر درته کوم تصوف ټول افغانان مني صوفیان دي. علم تزکیه د نفس دا یو هغه علم ده چې الله انسان پې باندې تربیت کوي خو دا علم موږ سره په خوله باندې وایي پیر ته ووایه بس درځه د څادر درته وښورم په ګډېدا راسه بس دومره اندازه قدر ته یې موږ هم منو له دې نه یې خواته موږ نه منو یې نه طالبانو یې خواته یې موږ نه منو هسې چټي وایي چې وابیان یې نه مني خو ته خو هم نه منې نو اوس طالبانو ورته راسئ تاسې ښکاري درته مدارج السالکین لیکئ مه یې ورې دما خبر واورئ دا طالبانو هراتیانو طالبانو هغه عالم چې تاسو ورته خواجه عبدالله انصاري وایي رحمه الله دا متن هغه عالم جوړ کړی منازل السائرین دې کتاب ته وایي څه ورته وایي منازل السائرین طالبانو په تصوف کې یو کتاب ده په علم د تزکیې د نفس کې یو کتاب ده دومره خطرناکه کتاب ده طالبانو چې د اسلامي امت یو لوی عالم ابن القیم د دې کتاب علي قاري رحمه الله دومره لوی صفت په تصوف کې کړی ده نو دا کتاب طالبانو مدارج السالکین فی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین دومره سخت کتاب هم د طالبانو راځئ که نه که رښتیانان د تصوف مینان یئ ډارېږئ له خرافاتو نه په تصوف کې مو خرافات نه یې رواج کړي راځئ منازل السائرین مدرسو ته راوړئ خطرناکه مولا ته یې ورکئ درس دې کي په رب العالمین قسم که دا کتاب رد سو دغه پیران چې نن خلکو خدایان ترنه جوړ کړي که د دوی پیرتوب باطل نه سو بیا چا په پیرتوب باندې ونیول چې هر څه راته وایي ولې نه راوړي کتاب مدرسې ته بس په دې باندې خلک غولوي چې تصوف څوک ده حق ده ښه تصوف حق ده بس همدومره راوړئ که نه دا تصوف راوړئ همدغه منازل السائرین چېرته راوړئ مدرسې ته راوړئ پنځمه شپږمه درجه کې دا کتاب درس کوي چې درس مو کوي چې به خلکو ته پته ولګي چې تصوف چی ته وایي نو هغه خلک چې مزخرف تصوفات را شروع کړي دي خلک ماضي الهاکم التکاثر خپلې ډلې ډېروي تاسو ته به پته ولګي چې تصوف چی ته وایي دا خو به بده خبر نه وي طالبانو ښه خبر ده که بده خبر دا کاروان به غټو که نه چې یو کتاب د دې علم راوړل شي ولې موږ یو ورې نارې وایو تاسې دلته څومره ډېر صوفیان یې که نه یې لاسونه جګ کوئ څومره په تصوف کې داخل آفرین نو بیا کتاب ولې نه وایي تاسې فقها یې یو سړی وایي زه فقي یم څوک چې فقه نه مني وابي نو خو فقه خو به دې زده یي که نه ویلي به دي نو تا څه زده دي بس همدومره دې زده دي چې دا وایه او دا مه وایه دغه جې کې وایي بېرته نه بیعت خلاص پیر ته جمعه کې ورې ورسه 2 میاشتو کې بس دا طالبانو علم نه ده دا تاسې اوس ورته غوږ شئ طالبانو دلته روح الماني له منازل السائرین نه یوه خبره کړې
وما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم. ټول عمر په خوبونو تیر سو، ومې لیده راومې لیده. طالبانو شکر اصل کې چاته ویل کېږي؟ شکر ویل کېږي چاته د تصوف په اصطلاح باندې. شکر طالبانو دې ته ویل کېږي چې ته نعمت وپېژنې، ته نعمت وپېژنه، دا شکر ده. ګورئ طالبانو موږ شکر چاته وایو؟ طالبانو د نعمت شکرانګي ته شکر وایو، اما په علمي تحقیقي میدان کې دا خلاف ته. طالبانو روح المانی وایي شکر چاته وایي؟ ته چې نعمت وپېژنې. کله دې چې نعمت وپېژانده بیا د الله شکر کولی سي. اتې همدا خپله د الله شکر. کله چې ته نعمت وپېژنې دا د الله شکر ده. دې طالبانو روح المانی ډېرې خبرې لامده منازل السایرین نه نقل کړي دي، خبرې پې باندې کوي. زه ټول نه کوم طالبانو، صرف یوه خبرې تاسو ته کوم چې خپله دلته. طالبانو ويحكى عن بعض العارفين أنه قال الناس يعبدون الله والصوفية يعبدون أنفسهم. وی عارفینو بویلې رښتونی علما د علم تزکیې د نفس بویلې چې خلک عبادت الله کوي، صوفیان د خپلو ځانونو عبادت کوي. څه معنا لري؟ ته اوس ورته ګوره، د صوفیانو خبرو ته ګوره. ګورئ طالبانو مونږ چې د الله عبادت کوو، د الله داسې عبادت وکوو چې الله له موږ نه څه غواړي، داسې عبادت وکړو چې الله له موږ نه څه غواړي، او که داسې عبادت وکړي چې موږ له الله نه څه غواړو. ښه فکر پې وکړئ طالبانو. ګورئ مونږ چې د الله عبادت کوو، مونږ به داسې عبادت کوو چې الله له موږ نه څه غواړي، له موږ نه الله څه غواړي. داسې عبادت وکړو که داسې عبادت وکړو چې موږ له الله نه څه غواړو. تاسې اوس په خبر ځان مونږ له الله نه څه غواړو دا مو مقصد په عبادت کې سي، او که مونږ چې الله له موږ نه څه غواړي دا مو مقصد سي. اوس تاسې غوږ ورته ونیسئ طالبانو. اصل کې ګوره طالبانو ويحكى عن بعض العارفين أنه قال الناس يعبدون الله، خلق د الله عبادت کوي، والصوفية يعبدون أنفسهم. صوفیان دي چا عبادت کوي؟ د خپلو نفسونو عبادت کوي. ټول صوفیان نه کوي طالبان. اوس ورته ګوره یو ورځ باچا، خو د ما دا خبر دومره سخته ده طالبانو، لږ ورته ډېر متوجه سئ چې پوه سئ. موږ باید طالبانو د الله داسې عبادت وکړو چې الله له موږ نه څه غواړي، الله مرید سي، موږ یې مرادان سو. الله له موږ نه څه غواړي باید موږ داسې الله ته تسلیم سو، الله داسې عبادت وکړو. او دا چې موږ له الله نه څه غواړو دا طالبانو د صوفیانو عبادت ته بیا د عارفینو عبادت وکړي چې الله له موږ نه څه غواړي، داسې عبادت وکړي. که ته الله نه شی غواړي، اوس دې پوه کوم طالبانو. یو ورځ بادشاه هغه ته لاړو. بادشاه یو غلام ساتلی و طالبانو، ښایسته نه و ډېر، بس بادشاه به ډېره توجه ورته کوله. وایي دا نورو به ورته ویلې که نه چې دومره ډېر غلامان دي، هغه لږ ښایسته غوندې هم دي، د قیمت خو هم ډېر زیات نه ده، نو دا ته ولې ډېره توجه ورته کوې بادشاه؟ بادشاه ورته ویلې تاسې څه کوئ؟ بیا به هم زه په دې راز پوه کړم. وایي ښه زه صحیح ده. یو ورځ بادشاه و لښکر یې ټول دغسې د پسرلي ورځ ده ووتل هغه ته. چېرته لاړل؟ د غره بیخ ته لاړل. چې د غره بیخ ته لاړل طالبانو، نو بادشاه په اس باندې نه راکته سو طالبانو، داسې غره کې واوره پرته وه، داسې ور وکتل. چې ور ویې کتل بېرته یې کته سترګې واچولې. دغه غلام چې په بادشاه ډېر ګران و، دغه غلام اس باندې کېناست. چې په اس باندې کېناست او منډه یې ورکړه. دا نور لیوني سول چې دا په خپل سر روان سو، دا چې کوي منډه 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 غره ته لاړ. غره نه یې بېرته واوره ځان سره راوړله. چې را یې وړله کېښودله. وی بادشاه ورته ویلې ته چا پوه کړلې چې د ما څوک مقصد څوک غواړم؟ ته چا ویلې چې زه واوره غواړم؟ عمیقه خبر ده. چا درته ویلې چې د ما واورې ته زړه سوی؟ وایي ده ورته ویلې بادشاه تا چې کله غره ته وکتل واورې ته بېرته دې سترګې، نو بادشاهانو عادت دا ده چې یو څه شي ته دغسې ګوري نه، چې یو څه شي ته ګوري هغه دغسې کتل نه وي. تا چې غره ته وکتل زه پوه سوم چې د تا مراد څه شی ده. واوره د مراد د غره کې خو نور شیونه، نو زه لاړلم تا هغه مراد مې درته راوړ. وایي بادشاه دې خلکو ته وویلې چې ای خلکو ما سره څومره ډېر غلامان دي، دوی په دې اخته دي چې ما نه خپل مراد حاصل کړي، که نه سفر کې څومره سفریه به اوس راکړي بادشاه، څومره به چی شی راکړي. اما دا غلام چې ده له ما نه مراد نه لټوي، دی د ما مراد پسې ګرځي چې ما غلامان دي څه دپاره ساتلي دي. غلام سړی د څه دپاره ساتي؟ چې غلام د بادشاه نه مراد پوره کړي، که بادشاه په خپلو غلامانو کې خپل مراد پوره کړي.
ختمه ته ووایه په دې غلامانو کې کم غلام ده چې د بادشاهي له مقتضا سره برابر ده. اوس ګوري طالبانو سړی چې مزدوران ساتي، د مزدورانو یا د بادشاه چې غلامان مزدوران ساتي، مقصد به چې بادشاه د خپل مرادونه له دوی نه واخلي، دوی کې خپل مرادونه حاصل کی، او که هغوی د دې لپاره راغلي وي چې موږ له بادشاه نه بس کې ډوډۍ ورسره وخورو، 100 روپۍ حاصل کړو، نور که د بادشاه مراد پوره کېده که نه پوره کېده، نو دا د بادشاه د غلامان بیا څنګه ایسېږي؟ بد ایسېږي که نه؟ دا خو تنها ډوډۍ خواره دي. هغه غلام